د خوست ولایت ځایي چارواکي د دغه ولایت په ځنګلونو کې د اور لګېدنې خبر ورکوي. سلام، ستړي مه شئ، زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلئ. د خوست د کرنې رئیس مولوي عبدالصمد تولینوس ته وایي چې دغه اور لګېدنه د دوشنبې په ورځ سهار وختي د موساخېلو او قلندر ولسوالیو په اړوند د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د لنډۍ کلي په سیمه کې رامنځته شوې ده. مولوي عبدالصمد همدارنګه وایي چې د سیمې اوسیدونکي دغه اور ته مخنیوي او وژلو لپاره لاس په کار شوي او تر اوسه افغان حکومت هم نیکې اقدامونه نیولي. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښ شوې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.